ماڼوګوله پښتو او پښتنه مینه. لیکواله هما ظفر احمدزی. لوستونکی مرسل احمدزی. سترګې مې تشې تشې اوښتې، ښه شو چې راغلې زوی، بې له تا نه خو د هیڅ شي خوند نه وي. اوس به که خیر وي د ورورک واده به دې لا خوندور شي. جانان یې لاس ښکل کړ او ویې ویل ته غم مه کوه ترور جانې، زه تابعدار یم، ځکه خو د ټولو د زړه سر یې. مادو له دې خبرې سره له هاخوا راغی او جانان ته یې غاړه ورکړه او د نازکي په سر یې له مهره ډک لاس راکش کړ او ویې پوښتل څنګه یې خور، که خیر وي د ورور واده کې خو به سندرې وایې که نه؟ هو لالا ولې نه؟ په دې کې د مادو خور ګلپاڼه هم راورسېده او نازکي ته یې له مینې ډکه غاړه ورکړه. پس له دې روغبړ نه د کوټې خواته روان شول. مادو چې د مور یو زوی و، مور یې هیله لرله چې خپل هر ارمان د ده په واده کې پوره او هر څه ښه ترسره کړي. ورو ورو په کور کې ګڼه ګوڼه زیاتېده. ټوله خپل خپلوان را رسېدلي وو. له رواج سره سم نن د نکریزو شپه وه. نجونو په شوق او مستي سره سندرې ویلې. نازکي او ګلپاڼې به کله کار ته منډه کړه او کله به په سندرو ویلو او نڅاوي. د ماخوستن د ډوډۍ وخت په کېدو و. په اسمان کې د 14 ځلانده سپوږمۍ او ورسره ښایسته ځلانده ستوري داسې ښکارېدل چې ښایي هغوی هم د مادو د واده په خوشحالۍ کې خپله ځلا لا زیاته کړې وي. ورسره د پسرلي مهال د شمال نرۍ عطرینه وږمې نور هم زړه ته خوښي وربښله. په دې کې مادو پر جانان غږ وکړ چې لاړ شي او د ښځینه میلمنو حساب راوړي تر څو ډوډۍ ور برابره کړي. جانان هم په منډه راغی او د مادو مور نه یې وپوښتل ترورو میلمانه به څومره وي چې ډوډۍ را برابره کړو؟ هغې خپله خبره ور زیاته کړه نو زوی ته خو پردی نه یې، ورشه هلته ګلپاڼه او نازکه شته دي، پوه به دې کړي. او له دې سره یې ورو له غوږ نه ونیوه او موسکۍ شانته یې ورته وویل خو زوی ورانی ونه کړې. دې خبرې سره د جانان پام خپله دې ته راواړاو لکه چې وایي کوم لیوني ته چا ویلي ول چې درمن ته اور وانچوي. لیوني ویل ښه ده چې راپام دې کړ. جانان مسک شو او لاړ. چې کله دالان ته نږدې شو نو ورپښه نیولی شو او د دروازې په خوا کې د نجونو سیل ته ودرېده. د دروازې له چاو نه نجونې ښکارېدې چې په اتڼ بوختې وې. لا څو شېبې نه وې وتې چې ناڅاپه د جانان سوري ته پام شو چې څوک د ده په لور را روان و. جانان نه وارخطا و چې په کومه لاړ شي. ده لا دا نه وه سنجولی چې ده ته نږدې څوک راښکاره شوه او د ده په لیدو سره یې غوښتل د ویرې نه چغې کړي چې جانان د سترګو په رپ کې د چغې نه کولو په موخه په خولې لاس ورکېښود. ده له زور سره هغه په دروازه ورتکیه شوه. د 14مې ځلانده سپوږمۍ رڼا د نجلۍ څېره رابرسېره کړه. د هغې ښایسته خلاصو ځلاندو سترګو او سپین له نوره ډک رنګ نور جانان له هغې ویرې راویستی و او نور یې وهم او ویره هیڅ په یاد نه وه. دواړو سترګې د یو بل لور ته خلاصې بې رپه پاتې وې. جانان د خپل زړه درزا او د نجلۍ د ملایمو شونډو رپ په خپل ورغوي کې احساس کړ. لږ په خود شوی و چې له هاخوا نه مادو ده پسې راغلی و چې ولې وځنډېده. مادو بغیر له دې چې قضیې ته پام شي جانان یې د لاس نه ونیوه، را روان یې کړ او ویې ویل یارو دومره ځنډ خو څوک یو کار پسې نه کوي، ته خو داسې نه وې. جانان نه پوهېده چې څوک یې په کوم طرف بیایي. بس په وروسته کتو کې یې دا غږ له ځانه وروسته تر غوږو شو چې دالان کې چا پوښتنه کوله ماڼوګلې ته څه شوې؟ په تا څه شوي؟
راځه نو چې بغیر لتانه د هیڅ خوند هم نه وي. دا نوم د جانان په زړه خوږ ولګېده او لا یې هم په شا بیرته کتل. د ماڼو ګلې ښکلا په ورېښم کې پیلې ملغلرې وې چې په کتو یې هر نظر په بند بند ټوکېدلی پاته کېده او زړه ویل چې په دې رخسار لکه شبنم د ګل په پاڼو داسې خور پاتې شم. میلمنو ته د ډوډۍ ورکولو هله ګوله تېره شوې وه. اوس نو د کلي ځوانانو د خپل پروګرام بندوبست کاوه. د منګي په خوله یې ربړ تړلی و او ورسره یې رباب هم تیار و او د ثنا ګل ډول خو لا نورې کانې کولې چې ځوانان ورته د ټینګېنول او په ډېر ښکلي انداز ورته اړخ په اړخ اوښتل. بل خوا ناوکۍ ته د نکریزو وړلو لپاره د ښځو ټولی هم تیار و.